ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند وایي لومړی امنیتي حوزې منصوبینو 4 تنه د 7,000 ټابلیټکا ګولیو سره یو ځای نیولي دي. د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي 606 او یا حق الزحمه‌يي ښوونکي استخداموي چې لومړیتوب پکې هیواد ته راستنېدونکو ښوونکو ته ورکول کیږي. مسؤلین دغه راز وایي د دغه ښوونکو په تقرر سره به تر ډیره په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمبود ستونزه حل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پروان ولایت ته د سفر پر مهال د جبل السراج ولسوالۍ د صفوان سیمټو له نوې تولیدي فابریکې څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د پروان والي شیخ عزیز الرحمن منصور، د کانون او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري او د مالیې وزارت یو شمېر مسؤلینو هم ګډون درلود. د ننګرهار کانال له ځمکو 612 ټنه غنم ترلاسه شوي. د ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت د 4 فارمونو 1940 جربه ځمکې څخه سږکال 612 ټنه غنم ترلاسه شوي چې د تیر کال په پرتله 206 ټنه زیاتوالی ښیي. د معلوماتو له مخې له دې غنمو څخه به 70 ټنه تخم لپاره بیل او پاتې به په مناسب قیمت وپلوري. تورخم کې تیره اونۍ راستنو شوو کورنیو ته 42 میلیونه افغانۍ ورکړل شوي. تورخم عمري کمپ ته د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستان څخه 2944 کورنۍ راستنې شوي چې له بیت المال څخه ورته د کرایي او نورو لګښتونو لپاره شاوخوا 42 میلیونه افغانۍ ویشل شوي دي. د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر د مرستیال او د ملي اقتصاد د وزیر په مشرۍ د دغه هیواد لوړپوړی پلاوی کابل ته رارسېدلی. باختر اطلاعاتي اژانس ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغه سفر موخه په کابل کې د افغان قزاق د سوداګریز او اقتصادي فورم او د قزاقستان جمهوریت د محصولاتو او تولیداتو نندارتون جوړول دي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو